السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نن ویډیو د ټیم ورک ریورب په باره کې. نن به د ریورب طریقه درته وښیم. په ډېره ښه طریقه باندې دوې طریقې دي، نو که تاسو استعمال کوئ ډېره فایده به ځینې واخلئ او ډېر به خوشحاله سئ. ویډیو شروع کوو، نو کم نوي کسان چې چینل ته راځي هغه د چینل سبسکرایب کړي او د بیل آیکن بټن یعنې د ګنټۍ نشان دې ووهي، نو به نورې ښې ویډیوګانې تر تاسو پورې په اسانۍ در رسیږي. ملګرو ویډیو شروع کوو. پر سکرین باندې مې یو ریکارډ ایښی دی، اوس یې خیر راپورته کومه. اډاب اډیشن 3 ته مې وراچولی دی، ریکارډینګ دا دی پروت دی. یو وارې به دغه یې وګورو، ټرای به یې کړو، هغه به بیا کار کې وکړو. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی ای جانانا شمی. اوس به ټیم ورک ریورب راپورته کړو. له کمپنۍ دی په دې حالت کې دا ګورئ، دا ډېره ښه طریقه ده. خالي په دې کې یو څه شیان چنجیدن غواړي، نور بالکل برابر دی. که کم ټیم تاسې مثال کړک ریکارډینګ وکوئ د هغه طریقه به هم درته وښیم، او کوم چې تاسې دا ریکارډینګ وکوئ مثال هغه له ځان ریورب لري، د یا زنګه لري د کمرې ته، نو هغه به هم درته وښیم. کوم چې تاسې ریکارډینګ وکوئ په کمره کې له ځانه مثال د ریورب لري، هغه ته به دا ریورب ور واچوئ. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی لتا شما قربانا. کم ریکارډینګ چې له ځانه ریورب لري هغه ته به دغه سټینګ ور واچوئ، او کم چې مثال د کړک ریکارډینګ یې هغه دپاره دا رقم یې کوي. د ګل پشان دغه کم سټینګ چې ده دا د موبایل دپاره هم ټیټ کار کوي. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی ای جانانا شمی. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی. او کم ښه ریورب دی هغه دغه یو دی. دې ته ګورئ، د دې سکرین شاټ واخلئ، نو دا ډېره ښه طریقه ده. دغه ته ګورئ دا بټنانو ته، دا ډیمپینګ دی، دا مثال په لڅرخه یې، دا روم دی، سایز کم چې د کمرې سایز دی، دا بیا د ډیلې سیسټم دی، پرې ډیلې. د ګل پشان جانا نورې ګوتې مه پوهئ، کم ټیم والیم ور زیاتوئ، دا ډرای نه دی، دا به بیا ور زیات به کوي، دې خوا ته به کوي. کم کموئ بیا به دې خوا ته کوي، نور ګوته مه بنیوئ. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی لتا شما. د ګل پشان جانانا قدردانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی لتا شما قربانا ای جانانا شمی ای جانانا شمی. ملګرو دا د نن ویډیو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به هم کوشش کوو. دا وخت د خدای په امان.